کاری صاحب ما زه لکه ځکه تېر شوم کوزاوه مې ما دا ما کلیوالا و هغه پلوان څه و چې هغه د ما وزن نه کمیږي بله ورځ هغه کم کس چې تا ته کنځلې کړي وي هغه نه مې بدل واخیستو زړه مې وشلېږي قسم دی هغه نوروز نه و نوروز دا مې ایټالیا کې له پوسټ کړی دی قرآن شریف مې ته قسم وخوړ ده ته پته و دی مخامخ والته او ته مې ویل ما چې بله ورځ دې کنځلې څنګه وکړې په یو ځای کې پرې راغلم د کار نه ما ته یې کول وي چې هغه هسې و داسې دومره مې پوسټ کړی دی که نه چې په لګتو بې ختلی یم الله بنده خدای دې تاسو ته اجر درکړي فهم کوي خدای قرآن مې ته وخوړی دا ما کلیوالا و چې اوس کوشش چې وزن کموم دا ډېر ایماندار وړکی دا مو راسره ده ته راته ووایي چې ته څه کم عقل یې پولیس به دې ونیسي ما چې ودرېږه د خولې خوند یې هلکه کم الله دې رسول الله شفاعت تاسو ته نصیب کړي ما قسم چې زړه راپړسېدلی اوس دې زه کوزولم زړه مې داسې راوچت شي قسم دی چې دومره مې پوسټ کړی که نه ما سره مې بل ورور هم ما چې دغه بل ورځ کاري صاحب ته زیاړې کړي وې لایف کې خدای جل وعلا دې تاسو الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي خدای جل وعلا دې دوی ته چې تا که بیا زیاړې وکړې که ما تاسو زیاړې وکړې زه به دې په غولو کې چاړه خچنه کړم بریک نیسه ته په الله یقین وکړه الله تعالی نه په جنازه کې پروت یم دا یې مکلي ولا دا راسره و دا ډېر ایماندار وړکی چې اوس یې وي چې وزن کموم الله دې تاسو سرلوړي کړي خدای جل وعلا مو دا خو کیسه ورکړله که نه الله مو دې رسول الله دې زه دې پرې نه کوم که نه ټیم کې زه کوز کړم دی راسره مخامخ و دلته هغه ځای کې نه رمانې مې کړم ما چې تا بل نوروز علي نامه یې ما چې تا کمزلې نه وې کړې وایي ما ښه ملګری و ما ورته وویل ما چې اوس مونږ ته پته ولګوې کافر بچی ما چې ته خو غټ دی خنزیر بچی یې الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي الله دې دوی ته هدایت نصیب کړي تاسو د خپل وزن خیال ساتئ د صحیح بس کاری صاحب دا زیره مهرباني کولو چې بل سړی زیل ته په یرف کې وینم تا ته زیاړې وکړي ما په خدای قسم چې چمړه یو باسم الله اکبر دا د تاسو غیرت په خپل پیغمبر د پیغمبر په ناموس د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په صحابه او د په موږ باندې نه ده خدای دې تاسو بس کاری صاحب زه نه کوزیږم زیره مهرباني کولو زیره بس د خپل زړه مې په قسم په قران چې پیښ کړه قدرمن مننه خوشحال شه الله دې ژوندۍ لره مخه ده مخه قدرمن سي په الله دې سپاره دا مخکې چې د دونه تلوار سوي دم هم دغه خاطر تلوار جنې سوي و شاهد ورسره څنګه کې ناس چې شاهد مې ناس دي ځکه تلوار وکړي کاری صاحب داخله چې په وکزه موسی نه دی ورکړی کینی سړی به مړ منصور افریدی د ځانو خیال ساتي الله دې کنزلمارانو ته هدایت نصیب کړي بیچارهګان خپل نه پوهیږي خو یو دا د روافض هغه چې کله د رسول الله صحابه او ته توهین او سپکاوی کوي هغه نو بیا ځنې زدې نه یم ورسره بیا مې داسې تنده نور باندې نه ماتېدله بیا مې په بل څه باندې تنده ماتېدله ورباندې منصور افریدی صاحب منصور افریدی مایک مخلاص کیا اللهم بارک دیته نو دی عمر فدایان وایي دیته نو دی ابو بکر او دی علي حیدر هغه سرشندونکي فدایان الله اکبر ښه ډاکټر عثمان مهرباني تاسو څه پوښتنه لرئ السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام د دوی کې چې روغ جوړې قدرمن سي کاري صاحب یو سوال مې لرلو وکړي زه خپل دلته د اروپا کې هم که نه دلته پوهنتون ویم دلته دا کور دی د کور کې یوه کس دی دا خو د کرایي کورونه دي که نه خو دلته بیا عبادت کوو دا کس داسې ځای هم نشته چې دا یو طرف ته سړی کېږدي خپل لمونځ یا عبادت وکړي نو بیا بله کوټه ده جلا کوټه ده هلته بیا عکس نشته او دا داسې حال غونډه کړی دلته عکس دی هغوی لګولی دی د خپل د کم عیسایت چې کم دغه دی نو آیا دا مونځ مونږ ته کېږي ګوري دا که تاسو اوس طاقت لرئ لرې کړي ځکه په کور کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب ولا تصاویر او کما قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیه السلام وای هغه کور ته د رحمت ملائکه وي نور داخلي سي په کې تصویرونه نو تاسو که خپل وس لري او تکلیف درته نه جوړیږي نو په لکورونو نه دا وباسي او که چیرې قانوني مشکل وي درته یا اجباري وي دا نو بیا دغه وکړي دا څه ورته وایي بیا په داسې ځای کې لمونځ مه کوئ چې هلته عکس وي په داسې کوټه کې چې عکس نه وي بیا په هغې کې خپل لمونځ کوئ لمونځ مو صحیح ده صحیح ده اللهم بارک
قدرمن یو کس لیکلی وای دا حدیث ضعیف ده، اوس په محدثین په ټیک ټاک هم لکه پیدا سو محدثین په ټیک ټاک هم لکه پیدا سو. خدای دې غر کړه، نوم خو دې ډیر لکه دغه دی په الحاد کې دی برکتی دی ډلې. دا برکت عالمي پرون فکر کول چې دا زنديق په پټه کې رافضي د مسلمانانو دا و پیژنې ده. بالکل برکت علی یعنی علی دی برکت پکې واچوي نه بشک. دا پټ دغه مجوسی پیدا شوی ده، دا و پیژنې ښه دا دې همدغه ډله ده. دا خو پرون مې سیدې نامو ته مو خاصه برکت په الحاد کې مو ورته ویل. بالکل اوس خو د خدای په فضل سره الحمدلله خدای جل وعلا د علما یو موټی کړي، که اهل حدیث دي، که پنځپیریان دي، که د دیوبند والا دي، الله دې یو موټی کړي دا زری ختم کړي او لمنځه یې یوسي او دا به ختمېږي ان شاء الله. دا منصور وای قاری صاحب محترم، زه د غدیر خون په باره کې معلومات غواړم که بحث سر کوم. ښه بحث کوي مهرباني. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب بس ډیر مهربان و چې خبرې مو دې واورېدې او دې سره وام شوې. الحمدلله شکر ډیر دې الله نه راضي و. قدرمن سي ډیر مې ولا چې ارمان و ډیر لږ نه ډیر مې ارمان و. مناظرې دې ګورم خو بس دغسې راتلی نه شوم په د لایوګانو لیکنې وکړې خو چارې ښه کورې ودان راویښې جولم. الله مو سر لوړې کړه قدرمن سي، الله مو قدرمن سر لوړې کړه. الله تورو ته ژوندی لري، الله ته ژوندی لري. د شیعګانو ډاکټر یې، د شیعګانو ډاکټر یې قاري صاحب. ډېر خوشحاله وم. الله مو د عید غدیر باندې مې چې پوهې کې دا سوال لرم دا په دې اړه باندې غالبا بابل جانه موږ چیرې ویډیو نشر کړي و غدیر خون باندې په تفصیل د غدیر خون قاری صاحب محترم په یوټیوب کې هم شته او د دې ټیک ټاک دغه کې فیسبوک کې هم شته او ما خپل هم نشر کړی دی. بس د عمر جان هغه اکاونټ نشته، هغه کچ کې هغه بیرته زر خلاصي. هغه کې ډیر په تفصیل سره د غدیر خون په اړه 3 مناظرې وې قاری صاحب. او په المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې تفصیلات سي هلته د غدیر خون ټول د دین دښمنانو بیا دغه د سره خراب والله کوم دغه سیمپل دي. نو د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب باندې تلاړ سه نو هلته به ان شاء الله الرحمن تاسو ته د غدیر خون په اړه پر تفصیل سره هغه واقعه تاسو واورئ ان شاء الله. بس الله دې خله را ولا دې ژوندی لره ولا د بسیمو مرم ته مناظرم کړي ده. په دې باندې مال د درې غاګانو سره مناظرم کړي ده. سم څرمنه مې جنې پکې ایستلې ده الحمدلله. هغه مو ګوره